السلام علیکم قدرمن دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. زموږ د نن ورځې درس چې ده په مایکروسافټ اکسل کې په اف ان اور فنکشنز باندې دی. ګورئ د اف او یا اور فنکشن په ترو باندې موږ او تاسې کولی شو چې کمیاب او ناکام سټوډنټان معلوم کو او یا همدا ډول الیجیبیلیټي او نن الیجیبیلیټي معلوم کو. په دې کې موږ سره دوه کانډیشنې دي، یعنی دوه کریټیریا لري، دوه شرطونه پې لګولی شو. هغه په څه ډول ګورئ، ما لیکلی چې اف ان اور فنکشن لومړی ما ورته ډیټا مثال برابر کړی، نیم مې لیکلی، ما سره دا کسان دي، کوالیفیکیشن مې ورته لیکلی چې دا ام ای دی، دا بی ای دی، دا بی ایس دی، بی ای دی، لکه ټولو ته مې کوالیفیکیشن یې هم لیکلی دی. او له هغې څخه وروسته دوی ته ما مارکس لیکلی دي، شپږ شپېته اته اتیا نهه، ټولو ته مې مارکس لیکلي. اوس دلته غواړو ریزلټ کې موږ معلوم کو، څه شی معلوم کو؟ موږ غواړو دا معلوم کو چې څوک موږ سره پاس ده او څوک موږ سره فیل ده. د دې کار لپاره موږ او تاسې د اف ان اور فنکشن څخه استفاده کوو. ایکول لیکو، له هغې څخه وروسته اف لیکو او ټیب بټنه پریس کوو، بیا اور لیکو، بیا ټیب پریس کوو. ښه، له دې څخه وروسته موږ ته وایي چې لومړی لاجیک ستا څه شی دی. زما لومړی لاجیکل چې دی دا دی، زه ورته وایم که چېرته دغه ام ای دا ایکول شو، کریټیریا ورته هم انتخابوم، ام ای د ام ای سره صحیح ده. له دې څخه وروسته په اف 4 باندې زه دا لاک کوم او بیا وروسته کامه یوز کوم. او له دې څخه وروسته لومړی لاجیک خو زموږ وشو، دویم لاجیک وایي ستا څه شی ده. نو دویم لاجیک زما دا دی، یعنې لومړی لاجیک خو کوالیفیکیشن دا شو چې ام ای شو، صحیح دی، ماسټر ډیګري شو. او دویم لاجیک زما دا د ورته وایم د دغې لومړي لاجیک څخه علاوه، یعنې دغه یو څوک چې ماستري ولري د دې څخه علاوه دویم لاجیک زما دا ده چې دغه مارکس نه دي، دا مارکس دا به ورته انتخاب کړم که دا ګریټر دین اور ایکول ټو 50 و نو قوس به بند کړم او بیا به کامه یوز کړم او بیا به ډبل کوټیشن یوز کړم، دې ته ته ولیکه چې پاس، اوکې، او بیا کامه یوز کوم، بیا ډبل کوټیشن، له دې څخه پرته نو ته ورته ولیکه چې فیل، ډبل کوټیشن، قوس بندوم. ګورې یو ځلې بیا هم تکراروم، ما ورته وویلې ایکول ساین، له هغې څخه وروسته اف آر مې ورته یوز کړو، بیا مې ورته وویلې که چېرته موږ سره دغه کوالیفیکیشن، که چیرې دا کوالیفیکیشن موږ سره مساوي وي د دغه ام ای کریټیریا سره، یعنی یا هغه څوک چې هغه ماستري ولري، کوالیفیکیشن یې دلته چې دی څه شی وي، دغه ام ای وي، ماستري وي، نو له هغې څخه وروسته دې سره که چېرته دا ایکول وي نو اف 4 سره مې دا ورته لاک کړه. له هغې وروسته مې ورته کامه یوز کړو، بیا مې ورته وویلې د دغه فنکشن څخه علاوه دویم، د دغه لاجیک څخه علاوه دویم لاجیک یا دویم شرط زما دا ده چې دغه مارکس هم باید تر 50 څنګه وي، پورته وي، یا پورته او یا مساوي وي له 50 سره. نو دغه دوه شرطونه که په دغه ډیټا کې څوک ولري دې ته ولیکه پاس، که دا شرطونه ونه لري نو هغې ته فیل ولیکه، نور انټر پریس کوم. ګورې لومړی کس موږ سره پاس ده، ولې پاس ده؟ ځکه موږ سره پاس ده، ضمیر نومیږي، ام ای لري، یعنې ماسټر ډیګري لري، اوکې، او دغه مارکس چې دي دا هم ګریټر دین 50 څخه دی، نو ځکه دا موږ ته پاس لیکي. ګورې زه اوس دا راخلم او ډریګ کوم لاندې ټولو ته، سمه ده. ګورې اوس څه وشو، موږ سره خان دی، بی ای ډیګري لري او اته اتیا نمرې وړي دي، پاس دی. خو تاسې یو خبرې ته پام وي چې دغه اف آر فنکشن کې چې دی که چېرته موږ او تاسې سره یو لاجیک هم ټرو اوسېږي نو هغې ته پاس لیکي. ګوره فرض که اوس موږ سره خان دی، خان چې دی بی ای لري، صحیح دی، دا فرض که موږ سره بیچلر دی، دا ماسټر نه دی، خو مارکس یې اته اتیا دی، دې ته پاس لیکلی. حال دا چې موږ دوه شرطه په دې باندې لګولي وو، لومړی شرط زموږ ام ای چې ماسټر ډیګري ولري، او دویم شرط زموږ مارکس و چې ګریټر اور ایکول ټو 50 اوسېږي. دغه شخص خو اوس دلته موږ سره یو لاجیک یې موږ سره پوره کړی دی خان، هغه لاجیک دا دی چې دغه مارکس چې دی ګریټر دین 50 دی، صحیح ده. نو دوم لاجیک چې دی هغه نه دی پوره کړی ځکه دا بی ای لري او موږ ورته ام ای کوالیفیکیشن انتخاب کړی و. خو خبره دلته دا ده چې په اف ان اور فنکشن کې چې دی که چېرته موږ سره یو لاجیک هم صحیح یا هغه چې دی موږ سره پاس کوي، او که چیرې به دواړه لاجیکه چې دی هغه غلط وي نو هغه موږ سره فیل کوي. ګورې دوه لاجیکه دلته دې ته فیل لیکلی، ولې بصیر دی ګوره بی ای لري، یعنې یو لاجیک یا یو شرط خو نه پوره کوي ځکه دا بی ای دی او موږ ورته ماسټر انتخاب کړی. دوم لاجیک یې هم نه دی پوره کړی ځکه دوم لاجیک مارکس 50 باید اوسېږي، 50 یې هم نه دی پوره کړی، نو بنا دا موږ سره څنګه دی، فیل دی. فرض که زه راځم دلته موږ سره دا ام ای دی،
نو یو لاجیک پوره کړی دوم لاجیک چې دی فرض کړه نه دی پوره کړی خو دا هم پاس دی ځکه یو لاجیک خو پوره کړی خو که زه ورته راشم دلته ورته ووایم چې بي دلته به ورته ولیکم بي صحیح دی او له هغې څخه وروسته انټر پریس کړم ګورې دا هم ما سره فیل شو ځکه لومړی لاجیک چې زموږ کوالیفیکیشن ام ای دی هغه هم نه دی پوره کړی ځکه دلته بي ای کوالیفیکیشن دا لري دویم لاجیک چې زموږ دلته greater or equal to 50 دی هغه هم نه دی پوره کړی دلته 1500 دی نو بنا دا هم موږ سره فیل دی نو په دغه طریقه موږ تاسې کولی شو چې پاس او فیل کسان ځانته معلوم کو او یا eligible or not eligible کسان ځانته معلوم کو یا selected or not selected کسان ځانته معلوم کو نو دا موږ تاسې سره د اف او آر فنکشن خو یوه خبره په دې کې همیشه یاد ولرئ چې که چېرته په دې کې دغه لاجکس کې که یو لاجیکل هم صحیح اوسیږي یو شرط هم صحیح اوسیږي نو دا موږ سره هغه کس پاس کوي یا سلیکټ کوي یا الیجیبل کوي که چیرې دواړه غلط اوسیږي بیا ناٹ پاس کوي یا ناٹ سلیکټډ کوي لکه هغه ته بیا نتیجه منفي ورکوي دا پکې مهمه خبره ده چې کله پکې تاسې داسې اشتباه نه شي چې ولا دلته خو لاجیک ما ورته دوه انتخاب کړي دي یو لاجیک پاس کړی او بیا هم ورته پاس لیکلی دا ولې ځکه د دې فنکشن ساختمان هم داسې ده کار او وظیفه هم داسې ده که چېرته یو لاجیکل هم یو شرط هم څوک پوره کړي په اف او آر فنکشن کې هغه موږ ته پاس کوي